د کندوز امنیه قومندانۍ مسؤلین 8 تنه د اخلاقی فساد، غلا او نورو جرمونو په تور د نیول کېدو خبر ورکوي. د مسؤلینو په خبره یاد کسان د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په دغه تیره یوه اونۍ کې تقریبا 8 کسه د جنایي جرمونو په تور باندې نیولي دي. چې دغه جنایي جرمونو په تور باندې کم نیول شوي کسان 3 کسه په دې کې د فساد اخلاقی په جرم باندې نیول شوي دي، 3 کسه فرار از منزل په ارتباط باندې نیول شوي دي، 2 کسه هم په دې کې د سرقت په تور باندې نیول شوي دي. دغه یاد مجرمین به د لومړنیو پلټنو په اساس هغه معلوماتونه وروسته به خپل قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. موږ د کندوز ولایت ټول مجاهد پرور ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو ترڅو ټول مجاهدین د په خدمت کې وي او د په خدمت کې دي ترڅو د فساد کچه راکښته شي. اسمم سجاد باشنده کندوز و اتاق سرخط دستگیر نموده اکرام کندوز ولایت سدونکای د فرار منزل په تور نیول شوی.